کم کمی بیشی کیږي په باندې توبه استغفار وکړو التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه کوونکی ګناه نه داسې لکه د چاډو ګناه کړی نه ده توبه لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا خوش قسمت خلق هغه دي چې د قیامت پر ورځ عمل نامه د استغفار نه ډکي پیغمبر علیه السلام به چې فرض منځ کو سلام به واړو نو سلام سره به درې ځلې استغفر الله استغفر الله استغفر الله نیک عمل نه پس به استغفار کی او دا څه دپاره چې د عمل کې ګر نه کس کمی بیشي شوي چې حضرت الله معاف کی د مونځ نه پس به استغفار کو خو پیغمبر علیه السلام فرمایي زه روزانه سل ځل توبه وباسم سل ځل استغفار کوم تاسو هم الله ته توبه وباسئ نو چې پیغمبر علیه السلام سل ځل استغفار کوي او سل ځل توبه نو موږ له توبه څومره پکار ده پیغمبر علیه السلام نه خو ګناه شوی نه ده معصوم دی او الله ورسره د مخکې نه وعده کړې وه چې ستا مخکې رستو او واړه او غټو پټو ښکاره او ټول ګناهونه مې درته معاف کړي دا مخکې کتابونو کې انبیا علیهم السلام ته دا بشارتونه ملو شوي چې داسې یو پیغمبر را روان دی چې د هغه په امت ما د مخکې نه رحم کړی و امته مرحومه او د دغه پیغمبر دا صادقا سیدا لا اغضب علیه ابدا ولا یغضبنی ابدا داسې پیغمبر دی چې نه به ما خفه کوي نه به زه خفه کوم نه به ته زه خفه کېږم نه به هغه ما نه خفه کېږي اوله دنیا ته تللی نه دی خو دنیا ته بزي او د هغه د تلو نه مخکې د هغه وروستو مخکې ټول ګناهونه ما معاف کړي دي او سل ځل استغفار کوي نو موږ له څومره استغفار پکار موږ له څومره توبه پکار ده نو څومره کمې بیشي رانه کېږي په باندې توبه استغفار وکړو آینده دپاره عزم وکړو چې د الله د منشا مطابق به زندگی تیرو خپلو بچو باندې قرآن ووایو خپل کورونه په قرآن او په منځونو باندې ښایسته کو زینو منازلکم بالصلاة وبتلاوة القرآن حدیث کې راځي کورونه په دوو څیزونو باندې ښایسته کوي یو د قرآن شریف په تلاوت باندې او دویم په منځونو باندې کورونو کې د فضایل اعمال تعلیم کو دا کشران بم زموږ ستاسو نقل کوي کم کور کې چې د منځ او د تلاوت اهتمام کیږي د تعلیم اهتمام کیږي کشران ماشومان هم د هغې نه اثر علی نقل کوي مفتی زین العابدین سے د تبلیغ یو مشر تیر شوی الله دی قبر د نور نه ډک کی هغه فرمایلو زمون کور کې به تعلیم حلقه لګیده هغه زمانہ کې به هر چا کور کې تعلیم نه چرته بازي کور کې به تعلیم وي موږ به کور کې تعلیم کوو یو ځل زه د بار نه رالم زمونږ د کور ماشومان ناستي دایره جوړه کړې ده یو ماشوم منځ کې ناستي او اسې یو پاڼې کولاو کړې ده ناستي وایي زه پرې رالم ما چې څه کوې لکه وایي راته ویل چې تعلیم کوو وی ما چې ګوره دا زمونږ هغه نقل کی دا زمونږ د تعلیم اثر دی کم کور کې چې د مونځ اهتمامي د تلاوت اهتمامي د ذکر اذکار د دعاګانو اهتمامي د تعلیم اهتمامي نو دا کشران بم د دین اثر علی بچی بم نیکانی صالحان بی الله به حافظان عالمان جوړي نو خپل کورونو کې ماحول جوړ کوم بچو کې کم از کم یو بچی حافظ عالم جوړ کوم او په خپل تبلیغ کې وختونه ولګو ډیر تیره شو لږه پاتې ده پته نه لګي څومره پاتې ده ارادې هم ډېر وخت وکړي تبلیغ باندې سترګې ورپټې کړو دا څومره انقلاب چې موږ ته په دې عالم کې ښکاري مشرق مغرب شمال جنوب په دې ټوله دنیا کې یو انقلاب الله د دې محنت په برکت راوست د افریقې په ځنګلونو کې د یورپ په ملکونو کې مساجد مدارس جوړ شو او دا فیضان دا لیمان دا د ځوانانو ګیرې دا ټوپۍ دا پټکي دا د زنانو بورخې دستاني جرابې دا پرده دا مدارس د بنینو د بناتو دا ټول د دې محنت برکت دی نو په خپله به انشاءالله تبلیغ کې وختونه ولګو الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كل ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم يسر لنا أمورنا وهسل مرادنا وتمم تقصيرنا اللهم يسر لنا جهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل عنا جهد النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم